دوستانو د اکسل پروګرام شپږم درس ته ښه راغلاست. راځو یو جدول خلاصومه. زموږ تیر درس په فایل کې انفو کې چک فور ایشو دا مو ویلي وه. دا زموږ تیر درس و. که چېرې تاسو تیر درس نه کتلی کولی سئ چې پنځم او څلورم هغه نور ویډیوګانې وګورئ. نو نن موږ په منیج ورک بوک پر دې باندې بحث کوو. منیج ورک بوک د دې په واسطه موږ کولی شو چې دلته اول اپشن لرو ریکاور انسیفډ ورک بوکس. د دې په واسطه موږ کولی شو چې که چېرې یو وخت تاسو داسې د داسې حالت سره مخ شوي یاست چې مثال تاسې یو جدول لیکلی په اکسل کې یا یو کوم شیټ مو لیکلی هغه مو نه وي سیف کړی نو هغه دلته سیف کېږي. نو هغه غواړئ چې سیف یې کړئ یا مثال بیرته ترلاسه کړئ نو دغه اپشن په واسطه کولی شئ. زه راځم پر دې باندې کلیک کوم ګورم چې ایا زه یو جدول لرم که نه لرم. نو زه دلته دغه یو جدول لرمه. که چېرې تاسو غواړئ چې دا اوپن کړئ نو پر دې باندې کلیک کوئ. دلته تاسو کولی شئ چې اوپن یې کړئ خلاص یې کړئ. نو دا د ریکاور انسیفډ ورک بوک وظیفه وه. بل په انفو کې بل اپشن چې دی براوزر ویو اپشن. د دې په واسطه موږ کولی شو کله چې تاسو یو جدول لیکلی یا مثال هغه شیټ مو لیکلی هغه تاسو کولی شئ د انټرنیټي صفحې په شکل ووینئ. نو کله چې موږ پر براوزر ویو اپشن باندې کلیک وکړو د هغه یو صفحه خلاصیږي. دلته اوله دغه اپشن چې دی انټایر ورک بوک یعنې په دغه ورک بوک چې موږ هر څونه شیټونه ولرو هغه دې ټوله موږ ته ښکاره کړي. دلته موږ تقریبا 3 شیټ لرو. یو شیټ 1 دی، ایټم دی او نیم دی. زه راځم مثال دغه دې ته مې یو نوم ورکوم، دې شیټ ته مې یو نوم ورکوم مثال ټیبل په نامه یې نوم مې ورکړی. نو اوس موږ سره 3 شیټه شول ټیبل، ایټم، نیم. نو زه راځم فایل ته، په فایل کې انفو ته راځم. دلته براوزر ویو اپشن پر دې باندې کلیک کوم. دلته وایم انټایر ورک بوک ټول ورک بوک دې ماته نشي. یعنې مثال انټایر ورک بوک هدف یې دا دی چې یعنې په دې ورک بوک چې هر څه شتون ولري مثال هر څونه شیټونه شتون ولري هغه ټوله موږ ته ښکاره کړه. خو زه هم یا دلته دې ماته یوازې شیټ ښکاره کړي یعنې شیټونه په شیټونو کې دې آل شیټ نه ده. ګورئ که چېرې دغه اپشن فعال وي ټول به درته ښکاره کېږي، که دا نه وه ټول شیټونه نه ښکاره کېږي. زه وایم په دې ټولو شیټونو کې دې یوازې ماته ایټم شیټونه راته وښیي. نو دا انتخاب کړئ وروسته پر اوکې باندې کلیک کوم. کله چې پر اوکې کلیک وکړئ راځم دلته چې رالم وروسته راځم فایل ته. په فایل کې دا سیو از کومه دوباره ذخیره کوم. راځم دلته اکسټنشن یعنې هغه ټایپ دلته تاسو ټایپ تغیروئ. سیو از ټایپ دلته وایم چې د ویب په شکل دې ماته چی سي ذخیره سي. دغه ویب پیج پر دې باندې کلیک کوم وروسته یې سیف کوم. سیف کړل یس باندې مې کلیک وکړئ. اوس چې دلته راسم وګورم نو پر دې باندې کلیک کوم. اوس وګورئ موږ سره شیټونه موږ ته د انټرنیټي صفحې په شکل موږ ته راوړل. براوزر ویو دا د دې وظیفه شوله. او که چېرې تاسو مثال وایاست چې په ورک بوک چې هر څه شتون ولري مثال هر څونه شیټونه ولري هغه موږ ته ښکاره کړي. هغه درته ښکاره کوي. وروسته سیو از کوئ او سیو از ویب وروسته تاسو ته هغه د ویب د صفحې په شکل تاسو ته ښکاره کوي. په تېرو ویډیوګانو کې مو سیو او سیو از باندې بحث کړی و چې سیو ذخیره کول یې په یو نوم په یو ځای کې او سیو از زموږ فایل چې په څو نومونو په څو ځایونو کې ذخیره کوله. پرنټ ته راځو. په پرنټ کې دا یو مهم اپشن دی. کله چې تاسې یو لیکنه غواړئ چې مثال خپل فایل غواړئ چې پرنټ یې کړئ یا چاپ کړئ نو د دغه اپشن څخه تاسې استفاده کولی شئ. اول دلته راسم که چېرې مثال تاسې یو خوراک انتخاب کړئ پرنټ ماشین دلته مشخص دی. دلته تاسې کولی شئ چې د پرنټ ماشین مشخص کړئ. هر پرنټ ماشین چې تاسې اماده کړئ پر هغه باندې کلیک کوئ وروسته پر پرنټ باندې کلیک کوئ ستاسې هغه فایل تاسو ته پرنټ کېږي. او دلته تاسې کولی شئ چې د کاپي شمېر انتخاب کړئ. مثال څو کاپیانې غواړئ هر څونه. اوس زه مثال وایم چې زه دغه جدول د 6 نفرو لپاره غواړم. نو دلته د دې په واسطه کولی شئ چې عدد لوړ کړئ. د دې په واسطه کولی شئ چې عدد کښته کړئ. نو دلته عدد ورته انتخابوئ پرنټ کوئ. خو د پرنټ څخه مخکې چېرې ستاسو سره ډېر اوږد جدول وي په هغه کې ډېرې لیکنې هغه کې یو څه تنظیمات غواړي. دلته به راځئ پرنټ اکټیو شیټ. د دې پرنټ اکټیو شیټ وظیفه دا ده یعنې په کوم شیټ کې چې زه اوس مهال قرار لرم یا په کوم شیټ کې چې اوس مهال هغه کرسر دی هغه شیټ ماته پرنټ که نور شیټونه دې ماته نه پرنټېږي. نو دا د دغه پرنټ اکټیو شیټ وظیفه وه. اوس وګورئ زه هلته تقریبا 3 شیټه لرم خو دلته یوازې ماته یو شیټ راوړی دی.
هغه هم دغه کوم شیټ کې چې زه کرسر او بل پرنټ انټایر ورک بوک دا اوس به لري، یعنی دا مکمل ورک بوک موږ ته پرنټ کړي. په دې ورک بوک چې هر څونه شیټونه وي، اوس مثال تاسو د یو کال مثال د 12 میاشتو یو جدول لیکلی د هر میاشتې، اوس غواړئ چې دا 12 سره میاشتې تاسو ته پرنټ شي، نو په دغه پرنټ انټایر ورک بوک باندې کلیک کوئ. اوس وګورئ دلته وګورئ اول وار چې ما یوازې پرنټ اکټیو شیټ انتخاب کړی، هغه یوازې کوم شیټ چې ما کرسر پکښې وو یوازې هغه شیټ موږ ته انتخابوئ. کله چې مې پرنټ انټایر ورک بوک انتخاب کړئ، اوس وګورئ یعنې په دې ورک بوک چې زه هر څونه شیټونه لرم هغه دې ټوله ماته څه شي کې راته پرنټ دي کړي. اوس وګورئ زه په دې مکمل ورک بوک کې 3 شیټونه لرم، نو دا 3 شیټونه به ماته څه شي کې پرنټ کړي. بل پرنټ سلیکشن، پرنټ سلیکشن څخه هدف دا دی، یعنی فرض وکړئ زه دلته ډېر شیټونه شته یا مثال ډېر موضوعات شته، زه وایم زه هم یوازې ماته دغه ایټم ساحه دې ماته یوازې پرنټ کړي، نور دا شاوخوا یا دا نور نه، یوازې دغه د پرنټ ساحه دې ماته پرنټ کړي، دغه د ایټم ساحه دې یوازې ماته پرنټ کړي. نو زه دا انتخابوم، راځم فایل ته، په فایل کې پرنټ ته راځم، په پرنټ کې دلته راځم، په پرنټ سلیکشن انتخابوم، پرنټ سلیکشن. اوس وګورئ ماته هغه ساحه پرنټ کړي کوم چې یوازې ما انتخاب کړی. اوس ما وګورئ د ایټم بخش یوازې دغه کالم انتخاب کړی و، نو دغه ساحه به پرنټ بشي. سلیکټ ټیبل، کوم ټیبل چې موږ انتخاب کړی یوازې به پرنټ سي، یوازې به موږ ته هغه ټیبل پرنټ سي، نور ساحه نه. بل اپشن چې لرو پیجز، که چیرې مثال ستاسو سره مکمل یو چپټر مثال چاپوي یا مثال 10 صفحې، اوس زه وایم چې مثال د اولې صفحې څخه شروع تر 5مې صفحې پورې دې ماته څه شي پرنټ کړي. یعنې هر څونه صفحې چې مثال د دې صحیح په واسطه هم تاسو کولی شئ چې عدد مشخص کړئ، د څو څخه شروع تر څو پورې تاسو د هغه څه شي کې پرنټ کړئ. بل کولکټډ لرو، دلته موږ دوه اپشن لرو، کولکټډ او ان کولکټډ، یعنی منظم او نامنظم. اوس کولکټډ که چیرې تاسو دا انتخاب کړئ، فرض مثال تاسو سره 5 صفحې دي، نو د اولې څخه شروع تر 5 پورې به یا یو شخص فرض مثال زه هم 5 مثال 3 نفرو ته منټ کړم. نو که چیرې دا کولکټډ ما انتخاب کړی، دا کم ساحه چې مثال ما انتخاب کړی، دا کم چپټر چې زه مثال غواړم چې پرنټ کړم، نو دا د اولې صفحې څخه شروع تر 5 صفحې پورې بیا به یو شخص ته پرنټ کړي، بیا به بل شخص ته پرنټ کړي، بیا بل شخص، یعنې د یو شخص کار به خلاصي، هغه ته یو ته بیا مکمل پرنټ کړي، بیا بل ته مکمل منظم پرنټ کړي، بل. او ان کولکټډ بیا داسې دی، مثال بیا به اوله صفحه یو وار پرنټ کړي، بیا به دویمه صفحه بیا 5 وار پرنټ کړي، بیا به درېیمه صفحه بیا 5 وار پرنټ کړي په داسې شکل سره. نو هر وخت چې تاسو پرنټ کوئ دغه کولکټډ اپشن انتخاب کړئ، دا په منظم شکل سره موږ ته انتخابوي. بل اورینټیشن پورټریټ لرو، د دې په واسطه موږ کولی شو چې د خپله صفحه مثال تاسو په عمودي شکل سره دا کم جدول یا دا کم شیټ چې تاسو انتخاب کړی په عمودي شکل تاسو ته پرنټ شي، که په افقي شکل. چیرې په افقي شکل ونو په دا شکل سره به درته انتخاب کړي، او که چیرې عمودي شکل سره ونو په دا شکل به درته انتخاب کړي، او ستاسو په لیکنه پسې اړه لري. لیټر لرو، د لیټر په واسطه تاسو کولی شئ چې کاغذ انتخاب کړئ. زیاتره موږ لیټر او A4 انتخابوو، A4 او لیټر. او بل لرو نورمال مارجنز، د حاشیې او دغه د لیکنې ترمنځ د لوړ کښته پورته او راسته او چپه طرف ته دغه د لیکنې او حاشیې ترمنځ څونه فاصله وي. زیاتره نورماله حالت انتخابوي، خو که چیرې تاسو کم زیات غواړئ نو دغه انتخاب کړئ، او په مثال نور غواړئ په ډېر نږدې غواړئ نو په دا شکل سره به وي. دغه اخري اپشن وظیفه دا ده چې که چیرې مثال تاسو سره یو لیکنه ډېرې په څو شیټونو کې، که مثال تاسو غواړئ چې هغه ټوله په یو شیټ کې راوي، مثال سره یو په کوچني شکل ټوله په یو شیټ کې راوي، نو بیا تاسو ته دغه اپشن په واسطه کولی شئ چې نو دغه اپشن باندې کلیک کوئ، فیټ شیټ اون وان پیج، دا به انتخابوي، هغه ټوله زموږ لیکنه به فیټ کې په یو شیټ کې بیا راولي.